سلام علیکم ستړي مشئ. جرمني له ظریف سره یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. په دې خپرونه کې تخنباغ وربن یا جلا کېدونکي فعلونه زده کوو. دا فعلونه څه ډول فعلونه دي، په جمله کې څنګه کارول کیږي، څنګه پوه سو چې یو فعل جلا کېدونکی ده، همدارنګه د څو جلا کېدونکو فعلونو معنا زده کوو او دا زده کوو چې په کومو ځایونو کې دغه جلا کېدونکي فعلونه نه باید جلا کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ظریف سنگر ده او په دې چینل کې د جرمني ژبې په اړینو ګرامرونو باندې خپرونې جوړوم. که تاسو تر اوسه پورې دا چینل نه وي سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ او زموږ له نورو خپرونو نه هم لیدنه وکړئ. Was sind تخنباغ وربن؟ جلا کېدونکي فعلونه څه ته وایي؟ تخنباغ کلمه له دوو کلمو نه جوړه شوې. تخینن په نوم د جلا کول او باغ په نوم د کېدونکي. تخنباغ جلا کېدونکي لکه دغه فعل انروفن په معنا د زنګ وهل. دا چې کله موږ تاسو په جمله کې کاروو دغه فعل په دوو برخو باندې ویشل کیږي، یعنی یو بل نه جلا کیږي. لکه په دې ډول ich rufe dich an، زه تا ته ټلیفون کوم یا زنګ وهم. دغه کومه برخه د فعل چې له فعل نه جلا کیږي دې ته وایي پریفکس. پریفکس په معنا د پیشوند یا مخکینی ده. پریفکس یو څو توري وي چې له فعل نه مخکې راځي او د فعل معنا تغییروي. د ډیر وضاحت لپاره همدغه فعل راخلو. غوفن په معنا د غږ کول. که دې ته موږ مختلف پریفکسونه ور اضافه کړو د دې معنا تغییر کوي. لکه انروفن ټلیفون کول، aufrufen نوم اخیستل. تاسو ګورئ چې څومره معنا تغییر وکړ. یا یو بل فعل راخلو. کومن راتللو ته وایي. ankommen را رسیدل، mitkommen چا سره تلل. په جمله کې کېږي ich komme später، زه وروسته راځم. دا ساده فعل ده. ich komme später an، زه وروسته را رسیږم. ich komme später mit، زه وروسته در سره ځم. تاسو ګورئ چې دی هر پیشوند یا له هر پریفکس سره د فعل معنا مکمله تغییر وکړه. او بله خبره ده چې همدغه پریفکس بیا کله چې جمله کې کارول کیږي دا د جملې آخر ته ځي. ich komme später an، ich komme später mit. ورځو ګورو چې د جلا کېدونکو فعلونو ګردان په څه ډول ده. کنیوګاسیون. mitkommen همدغه فعل راخلو. mitkommen په درسي کتابونو کې او په ډکشنریانو کې د دې لپاره چې تاسو پوه شئ چې دغه فعل جلا کېدونکی ده، یا یې د پریفکس رنګ تغییر ورکوي، یا یې په منځ کې یو خط ږدي او یا یو ټکی. لکه همدلته مو چې مثالونه راوړي دي. اوس دغه mitkommen یو انفینیټیو فعل ده. ich لپاره کېږي komme mit. ich komme mit، du kommst mit، sie es kommt mit، wir kommen mit، ihr kommt mit، sie kommen mit. mitkommen یو باقاعده فعل ده، regelmäßige verb ده. او څنګه چې تاسو ګورئ نور هیڅ تغییرات پکې نه دي راغلي، یوازې د mit کلمه ترې نه جلا شوې ده او د kommen کلمه په regelmäßige بڼه باندې ګردان شوی ده. که تاسو regelmäßige او unregelmäßige فعلونه نه پیژنئ یا په ګردان باندې نه پوهیږئ، لاندې د das Präsens یا د زمانونو خپرونه وګورئ، هلته مو دا تشریح کړي دي. په ډسکریپشن کې لینک ږدم درته. په همدغه ډول باندې یو بل فعل راخلو چې unregelmäßige ده. abfahren حرکت کول. ich fahre ab، du fährst ab، sie es fährt ab، wir fahren ab، ihr fahrt ab، sie fahren ab. بیا هم وګورئ یوازې دغه د اب کلمه ترې جلا شوې ده، نور دغه فاغن په خپله ګردان شوی ده په unregelmäßige حالت کې. د جلا کېدونکو فعلونو ښه والی همدا ده که چیرې د عادي فعلونو ګردان مزده وي نو له هغې سره چې څه پریفکسونه راځي او له هغې نه کوم جلا کېدونکي فعلونه چې جوړیږي د هغو د ټولو ګردان مو په اتومات ډول زده دی. مثالو ته ورځو. der Zug fährt am 9 Uhr ab، اورګاډی په 9 بجو حرکت کوي. fährt der Zug am 9 Uhr ab، آیا اورګاډی په 9 بجو حرکت کوي؟ wann fährt der Zug ab،
اورګاډی څه وخت حرکت کوي؟ تاسې وګورئ چې په ټولو جملو کې له ابفاغن نه دغه د اب کلمه جلا سوې ده او د جملې آخر ته تللې، که هغه ساده بیانیه جمله وي او که چیرې سوالیه جمله وي. د تخنباغه ورب پارتیسیپ 2 په څه ډول باندې جوړیږي؟ mitkommen همدغه فعل راخلو په پارتیسیپ 2 کې دا کیږي mitgekommen. پارتیسیپ 2 موږ په د تیرې زمانې په درس کې زده کړی وو چې پارتیسیپ 2 د فعل یوه بڼه ده چې په تیره زمانه یا پرفیکټ کې کارول کیږي او د جوړولو لپاره فعل یو ګ اخلي په سر کې او آخره کې ټي ور اضافه کیږي. البته باقاعده فعلونو کې په تخنباغ وربن یا جلا کیدونکي فعلونو کې دغه د ګ کلمه بیا د پریفکس او د فعل ترمنځ راځي. لکه همدغه mitkommen مثال کیږي Er ist nicht mitgekommen. هغه را سره نه ده راغلی. بل فعل ده abfahren. Abgefahren. د دې پارتیسیپ 2 کیږي abgefahren. Der Zug ist schon abgefahren. اورګاډی وخته حرکت کړی. Einkaufen. Einkaufen په معنا د خریداري کول. Eingekauft. پارتیسیپ 2 کیږي angekauft. Ich habe gestern eingekauft. ما پرون خریداری وکړه. اوس راځو ګورو چې څنګه پوسو چې یو فعل جلا کیدونکی فعل ده او که نه ده. د دې لپاره موږ 14 دانې پریفکس لرو. دا 14 پریفکسه هغه پریفکس دي چې کله د فعل مخې ته راغلي وي نو دغه فعل جلا کیدونکی فعل ده. البته دا پریفکسونه له 14 نو ډیر دي خو دغه عام یې چې ډیره کارونه لري همدغه 14 دانې دي لکه ab, an, auf, aus, ein, los, mit همدارنګه nach, her, hin, vor, weg, zu, zurück. دغه 14 دانې پریفکسونه چې د هر فعل نه مخکې راغلي ول هغه فعل تخنباغ فعل یا جلا کیدونکی ده. د دې هر یو په اړه باندې یو مثال کار کوو خو مخکې له هغه نه زه پوهیږم چې ستاسو په ذهن کې به یوه پوښتنه هرومرو ګرځي. هغه دا چې که موږ د دغه پریفکسونو معنا زده کو او اخواته د عادي فعلونو معنا هم زده کو وروسته دغه پریفکسونه او د عادي فعلونو نه څومره هم جلا کیدونکي فعلونه جوړیږي آیا موږ به د هغې په معنا باندې پوسو او که نه؟ جواب دا ده چې د ځینو پریفکسونو معنا چې ده په فعل کې په هماغه شان پاتې کیږي لکه دغه zurück په معنا د بیرته یا شاته. fahren تللو ته وایي. zurückfahren بیرته تلل یا شاته تلل. همدارنګه rufen غږ کول یو چاته چې غږ کوي. zurückrufen بیرته غږ کول یعنی یو څوک درته غږ راوکړي ته بیرته ورته غږ وکړي. یا یو بل پریفکس لکه mit د مثال په توګه mitkommen یو چا سره تلل. mitbringen در سره راوړل داسې یو معنا ورکوي خو پکې اکثره پریفکسونه بیا مشخصه معنا نه لري. کله هم چې له فعل سره یو ځای شي دغه فعل معنا په بل ډول باندې ځکه تر اسمان تغییر ورکوي. دغه پریفکسو کې به تاسې حتما پام سوی وي چې ځینې د پریپوزیشن په شکل باندې دي خو پام وي چې کله هم په تخنباغ فعلونو کې دا راځي بیا دا نو پریپوزیشن نه ده دا پریفکس ده او خاصه معنا یا هغه معنا او مفهوم چې یو پریپوزیشن لري دا بیا نه لري. زه د همدغه پریفکسو لپاره یو فعل د مثال په توګه باندې زده کوو. abwaschen مینځل. توپیر یې دا ده چې دا اکثره د لوښو مینځل یا د کپړو مینځل لپاره کارول کیږي. anmachen روښانه کول څراغ روښانه کول کمپیوټر روښانه کول anmachen. aufstehen را درېدل. خپله stehen درېدلو ته وایي یا د پښو په سر درېدل خو aufstehen چې کله ناست یې راودرېږي. ausmachen بندول یا ګل کول. einladen رابلل یو چاته دعوت ورکول. losgehen روانېدل. mitmachen ګډون کول یا یو چا سره یو کار کول. په همدې ډول nachgehen تعقیبول. herkommen راتلل. kommen تللو ته وایي. herkommen راتلل. hinkommen ورتلل. لکه زه خبرې کوم یو چاته وایم چې راسه وایم komm her یا komm bitte her. vorstellen معرفي کول. wegnehmen لرې کول.
zumachen تړل، یو شی بندول یا تړل، یا مثلا دروازه تړل. zurückfahren بیرته تلل، موټر کې یا ټرین کې. دا 14 دانې هغه پریفکسونه ول چې باید کله هم چې فعل سره راځي باید چې جلا سي له فعل نه. اوس لاس هغه پریفکسونه زده کوو چې کله هم تاسو د فعل مخې ته دا ولیدل یا کوم فعل کې مو دا ولیدل نه باید دا جلا کړئ. دا پریفکس ده خو جلا کېدونکی فعل نه ده. دا لاس دانې دي be, emp, ent, er, ge, hinter, mis, wieder, ver او zer. د بیلګې په ډول be beantworten جواب ورکول، empfehlen وړاندیز کول، entscheiden پریکړه نیول یا تصمیم نیول، erklären تشریح کول، gewinnen ګټل، hintergehen غولول یا یو چاته بازی ورکول، missverstehen غلط پوهیدل، verstehen پوهیدل، missverstehen غلط پوهیدل. همدارنګه widerlegen ردول، verkaufen پلورل، zustören له منځه وړل. نو دغه لاس پریفکسونه که تاسو له کوم فعل سره ولیدل نو دا جلا کېدونکی فعل نه ده. یو مثال یو جمله کې راوړو لکه ich verkaufe mein Handy، زه خپل ټلیفون خرڅوم. نسو ویلای ich kaufe mein Handy ver، نه، دا جلا کېدونکی پریفکس یا جلا کېدونکی فعل نه ده. په همدې ډول 4 نور هغه پریفکسونه دي چې هغه هم جلا کېدونکي یا تخنباغه وربن جوړوي او هم nicht تخنباغه. هغه دا 4 چې دي په دغه ډول باندې دي: durchlesen لسره تر آخره لوستل، دلته جلا کېدونکی دا ګورئ منځ کې خطک ده. durchfahren له یوې لارې تلل یا پکې موټر چلول، دلته بیا جلا کېدونکی نه ده په دې فعل کې. بل پریفکس ده über، übergreifen تیتول یا یو څه خورول، überlegen فکر کول یا په نظر کې نیول. په لومړي مثال کې تخنباغ ده، په دوم مثال کې نه ده. umfahren په موټر باندې یو څوک وهل یا یو شی وهل. umfahren په موټر د یو شي له څنګه تیریدل. دغه umfahren یو ډیر جالبه فعل ده. کوم چې چې دا جلا کېدونکی فعلي دغه د کلمه لږ ذره اوږده او په شدت ویل کېږي لکه umfahren چې معنی یې ده په موټر وهل. او چیرته چې دا جلا کېدونکی نه ده په دې کې بیا د fahren کلمه لږ په شدت او په لوړ آواز ویل کېږي لکه umfahren. د دې معنی ده بیا په موټر د یو شي له څنګه تیریدل. فرق یې څومره ډیر ده، یو شی په موټر وهل او یا له څنګه تیریدل. بل پریفکس ده untergehen له منځه تلل، جلا کېدونکی ده. unterschreiben امضا کول یا لاسلیک کول، دا جلا کېدونکی نه ده. اوس که دا پریفکس له فعلونو سره راغلی و موږ څنګه پوه سو چې دا جلا کېدونکی ده او که نه ده. د دې لپاره تاسو باید په انټرنیټ کې سرچ کړئ یا ډکشنري کې ولټوئ. جلا کېدونکي فعلونه خو زده کړل چې څنګه چیرته کارول کېږي، کوم پریفکسونه جلا کېدونکي دي کوم نه دي. اوس د کوو چې په دوو حالاتو کې همدغه جلا کېدونکي فعلونه نه باید جلا کو، همداسې یو ځای لیکل کېږي. لومړی حالت ده کله چې جمله کې مودال ورب راغلی وي: dürfen، können، mögen، müssen، sollen، wollen. دا چې دي مودال ورب دي. د مودال وربو یا مودال فعلونو په اړه به په کومه بله خپرونه کې بیا په تفصیل سره وغږیږو. خو که چیرې کومه جمله کې دا فعل راغلی وو او زمونږ فول ورب یا اصلي فعل هغه یو تخنباغه فعل وو نو دا فعل بیا جلا کېږي نه. یو فعل راخلو په نوم دی aufstehen، رادرېدل. können ورسره کارو: ich kann nicht früh aufstehen، زه نشم کولای چې سهار وختي را پاڅېږم. ګورئ aufstehen با وجود د دې چې یو تخنباغه ورب ده خو بیا هم جلا سوی نه ده، د دې لپاره چې په جمله کې مودال ورب کار سوی ده. په همدې ډول یو بل مثال هم راخلو: müssen، du musst morgen früh aufstehen، ته باید
سبا ته وخت راجګ سي. دلته هم ځکه چې د موسن فعل کارول سوی ده، مودال ورب ده، مودال فعل ده، نو aufstehen دغه د auf او stehen کلمه یو بل نه جلا کیږي. دوم حالت کوم ده؟ Nebensatz کې. په Nebensatz یا فرعي جمله کې هم تخنباغ فعل نه جلا کیږي. د مثال ته پام وکړئ، ich rufe dich an wenn ich zu Hause ankommen. زه تا ته ټلیفون کوم کله چې کور ته ورسېږم. ich rufe dich an دا څه ده؟ Hauptsatz ده یا اصلي جمله. اصلي جمله په تنهایی باندې خپل معنا تکمیلوي. ich rufe dich an زه تا ته ټلیفون کوم، بل څه ته ضرورت نه لري. څه وخت؟ wenn ich zu Hause ankommen کله چې زه کور ته راسم. wenn ich zu Hause ankommen دا Nebensatz ده. Nebensatz یا فرعي جمله داسې یوه جمله ده چې په تنهایی باندې معنا نه ورکوي. د دې لپاره باید یوه اصلي جمله هم موجوده وي. دغه Nebensatz کې چې کله تخنباغ فعل راځي دا نه جلا کیږي، په خپل حالت پاتې کیږي. Nebensatz په تفصیل سره د اڅوای سطح درس ده، نو ډیر په دې ویډیو کې خبرې پې نه کوو. دا مې یوازې دې لپاره ذکر کړل چې تاسې متوجه اوسئ چې په دغه دوه حالتو کې تخنباغ فعل په خپل حالت پاتې کیږي، جلا کیږي نه. دا ول د جلا کېدونکو فعلونو په اړه باندې ټول ضروري او اړین معلومات چې په دې درس کې مو راټول کړي ول. په دې هیله چې یو څه مو زده سوي وي، ویډیو لایک کړئ، شیر یې کړئ له خپلو ملګرو سره، خپل سوال نظر د کمنټ په برخه کې راسره شریک کړئ. تر بلې خپرونې د خدای په امان.